چې د ده د لاسه په خان قلعه باندې ما 53 میلیون ډالرو لګولې. ما چې څومره پلستر او رنګونه کړي وو هغې سره مې دې داسې داسې والې وو هغه پلسترې مې ترې ټولې لرې کړې وې. هغه رنګونه منګونه ما خپل خراب کړل. د دوست ما ښه مهمان نوازي وکړه. السلام علیکم ویورز. دې سړي زما نه انټرویو کوله کنجري خو نه منم. ډېره ګډوډ انټرویو کړې وه. د خان قلعه دا دیوالونه مې پرې ټول ایښتي دي پلسترې مې ترې لړه کړي دي یو خوا بل خوا مې ایښتي دي. سړی راغلی وګوره مخ ورته وښیه مافي یې وغوښته او عذر یې م راته وکړه. درې میخې یې راته حلالې کړې خو ما ورته ویل چې بل مسلمان به زه ځان څه نه پرېږدم ځکه چې په هغې خو زما ځان نه هم کار نه کېږي. نو دا راغلی دی او مکمل مافي کنجري نه منم. راځئ خان قلعه د هر چا لپاره ځای دی راځئ خو کنجري نه منم. ذیشانه تا ته هم ویم لکه ټیک ده ته زما یو یار دوست سړی وې خو تا زه د پوره سوشل میډیا مخکې چیلنج کړم اخته به درنه وکاږم اخته او د اختو نه د بره چت پکې پورې تړم او بیا بټن بارول پکې ته لګوم او بټن وامه چې بیخي زه تا ته وکړم چې زه تاله دا مازغه دغه کم ورمخ که لکه. زه نن د دې شیشې په وساطت د ټولو میډیا خلکو ته دا ویم چې خان بابا ما چیلنج کوي. خان بابا نه خان بابا تا ته به طاقت نه اندازه شوي زما. خان بابا نه زه معافي غواړم او خان بابا سره د مقابلې څوک هم نشته دی ځکه چې د خان بابا یو څوک ګروز دی دا وګوره سیم کړل. نو خان بابا زه تا نه معافي غواړم. د کیمرامین په تا ځان سره چې کوم مشران روسي داسې مشران د ځان سره روسي ما ته وي ما کیمره کې مه راوله. ویورز کوم چې زما پین پالور دي ما دا بخلې تاسو یې وبخئ چې الله پاک پرې قبر عذاب ودرئ. نو دا سړی ما وبخه ته خپله خبره ورته وکړه لکه لاټو. ګرانو قدرمنو واقع ده چې ما وګڼله چې د خان بابا طاقت د مقابلې څوک هم نشته دی. په دې دنیا ما له ګروزونه راکړي دي. ذیشانه تا ته هم ویم او باقي خبرې به ته خان بابا وکړي. داسې کار دی چې د ده د لاسه په خان قلعه باندې ما 53 میلیون ډالرو لګولې. ما چې څومره پلستر او رنګونه کړي وو هغې سره مې دې داسې داسې والې وو هغه پلسترې مې ترې ټولې لرې کړې وې. هغه رنګونه منګونه ما خپل خراب کړل. د دوست ما ښه مهمان نوازي وکړه. ما یې 3 شپېته میخې راته حلالې کړي دي. زه ورته وایم زه به دې کې دا یو ځان سره یو سلکه کړي کې به ما یې دغه کې که نه او دلته دا نور خو خان قلعه ده دلته مېلمستیا د خلکو زه خو پې اوبه موبس کړمه خو په میخو کې یو مسلمان له والله کې یو وډوکې م ورکړمه ځکه چې زما نه کېږي. زه خو ما د ورځې 15 درې پیز اسکمه اوس مې ځان له کریلو جوس کړی دی او تاسو ستاسو په مخ کې به یې زه اسکمه. د کریلو جوس نن سبا والله که څوک هم وڅکي. هغه ورځ یو کس کړي وي غټ طاقتور انسان و ځای په ځای به لکه د مړې چرګې را پرېوته. نو بس دا خبرې دي نو. او ذیشانه دا چیلنجونه میلنجونه ما له مه راکوه. هر سړی راځي او ستا خان بابا پیمس دی ځان پې د ویور زیاتولو دپاره مړه تاسو کنجري کوئ خان بابا سره نه منم. داسې کنجرۍ نه منم. هر یو سړی که مې ګیر که د کیمرې نه بعد مږه مې او بغیر مالګې کرپومه. دا خبره ځان سره یاد وساتئ.